د لویو بښونکي څښتن الله په نامه سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو بیا هم ښه راغلاست د شپږم ټولګي پښتو مضمون ته چې زه مرضیه غفوري د نن ورځې لوست تاسو ته پر مخ وړم. ګرانو زده کوونکو د نن ورځې د لوست عنوان مو دی آریاییان. د کتاب پاڼه نهمه ده، جلسه مو هم 14 ده چې انشاءالله په دغه درسي ساعت کې تاسو د آریاییانو د قوم په اړه یا هم د دغې کلمې سره به اشنا شئ او معلومات ترلاسه کړئ. ګرانو زده کوونکو د تل په څېر بیا هم د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره راځو او د نن ورځې لوست هم پیلوو. ګرانو زده کوونکو د نن ورځې لوست هم څه دی؟ آریاییان دی او په کتاب کې کوم لوست چې راغلی 15ام لوست دی. پاڼه مو هم څومه ده؟ 9مه پاڼه ده. ګرانو زده کوونکو په نن درسي ساعت کې باید تاسو کوم موضوعاتو باندې پوه شئ. هغه دا دی چې تاسو دغه متن باید سم لوستلی وشئ، د دې په مفهوم باندې غږېدی وشئ او بل دا چې د آریاییانو په اړه تاسو معلومات ترلاسه کړئ. تاسو به کله هم د آریاییانو په اړه معلومات چیرته لوستي یا هم د آریا په نامه یا هم د آریانا په نامه مو کوم کیسه اورېدلې یا په اړه یې کومه خبره بحث تاسو له چا سره کړی. نو نن راځو دغه موضوعات لولو. نو که شاید هم ممکن ستاسو په منځ کې داسې زده کوونکي هم وي چې دغه کلمه د لومړي ځل لپاره د سره مخامخ کېږي او لومړی وار دی چې د آریاییانو کلمه اوري. خو په هر ډول بیا هم راځو دغه لوست تاسو ته پر مخ بیایم انشاءالله چې خپله کتابچې، قلم، کتابونه شته تاسو سره او لوست ته وړ یاست. لومړی څه کوم؟ لوست د مخه لولم، ځکه چې تاسو باید دغه لوست د مخه لوستلی وشئ او په مفهوم یې پوهېدی وشئ. 15م لوست آریاییان. له میلاد څخه په زرګونو کلونو مخکې د اوسني افغانستان په شمال کې آریایي قومونه اوسېدل. دوی خپل لرغوني ټاټوبي ته آریانویجه ویله چې د اصیلانو او شریفو خلکو د اوسېدو ځای معنا لري. آریایان په لومړي سر کې په یوه ژبه چې اریک نومیده غږېدل او دا د پښتو ژبې اصلي مور ګڼل شوې ده. آریایان په آریانویجه کې د کوچیتوب او مالداري ژوند درلود، خو زرګونه کلونه وروسته یې ښاري ژوند پیل او د لومړي ځل لپاره یې د بختي ښار جوړ کړ چې پیشدادي کورنۍ یعنې ژما پاچا د آریایي دولت اداره په غاړه درلوده. دا زمانه له میلاد څخه 1500 کاله د مخه اټکل شوې ده. بیا هم تاسو ته لولم که کومې نوې کلمې سره تاسو مخ کېږئ لکه آریانویجه یا هم اریک، دغه کلمې تاسو ته نوې دي، تاسو په لوستلو کې ستونزه ولرئ. آریاییان له میلاد څخه په زرګونو کلونو مخکې د اوسني افغانستان په شمال کې آریایي قومونه اوسېدل. دوی خپلې لرغونې ټاټوبي ته آریانویجه ویله چې د اصیلانو او شریفو خلکو د اوسېدو ځای معنا لري. آریایان په لومړي سر کې په یوه ژبه چې اریک نومیده غږېدل او دا د پښتو ژبې اصلي مور ګڼل شوې ده. آریایانو په آریانویجه کې د کوچیتوب او مالداري ژوند درلود، خو زرګونه کلونه وروسته ښاري ژوند پیل کړ او د لومړي ځل لپاره یې د بختي ښار جوړ کړ چې پیشدادي کورنۍ
یعنی یما پاچا د آریایی دولت اداره په غاړه درلوده. دا زمانه له میلاد څخه 1500 کاله د مخه اټکل شوې ده. تاسو دا د مخه لوستل زده کړل انشاءالله. راځو د درس تشریح باید له یاده زده کړئ، ځکه چې کله کله ځینې کسان وایي دا ژبه چا پیدا کړې ده، دا چا رامنځته کړې ده، د ده مخترع څوک دی. چې دغه پوښتنې یعنې ناسمې پوښتنې دي، ځکه چې ژبه یو کس نشي اختراع کولی، ژبه یو کس نشي رامنځته کولی. ژبه یوه پدیده ده چې د انسانانو ترمنځ د پوهولو او راپوهولو لپاره کارول کیږي او دا په دې ډول منځته راځي. نو راځو د پښتو ژبې په اړه. د پښتو ژبې په اړه هم اکثرا بحثونه کیږي او هغه بحثونه متفاوت دي. ځینې کسان د دې ژبې په اړه وایي چې دا به یعنې ډېره ستونزمنه ژبه ده، یعنې ډېره مشکله ده. خو هر هغه څه چې تکمیله وي، مکمله وي، معلومدار چې هغه زیار ډېر غواړي، کار ډېر غواړي. که تاسو وګورئ یو تعمیر یا یو ساختمان یا یو کور وګورئ، هغه د هرې نګانه هغه جوړ وي، یعنې هر امکانات په هغه کې وي، نو هغه لګښت ډېر غواړي، مصرف ډېر غواړي، کار هم ډېر غواړي، وخت هم پکې ډېر تیریږي. نو همدغسې پښتو ژبه هم ګرامر ډېر قوي ګرامر لري. ځینې کسان وایي ډېره مشکله ژبه ده، خو زه وایم ډېره خواږه ژبه ده. دا په دې نه چې زما مورنۍ ژبه پښتو ده، ځکه چې واقعیت دی. کله چې موږ تاسو ګورو دغه پخواني بهرني لیکوالان ګورو، هغوی چې کله دغه معلومات کړي دي، د پښتو ژبې په اړه معلومات ترلاسه کړي دي او یا هم تحقیق یې کړی، څېړنه یې کړې ده، نو هغوی هم همدغه خبره کوي چې زیږو. ګرانو زده کوونکو، بیا هم راځم په ډېر لنډ ډول تاسو باید دغه معلومات له ځان سره ولرئ چې دغه له میلاد څخه په زرګونو کلونو مخکې د اوسني افغانستان په شمال کې آریایي قومونه اوسېدل. دلته په شمال کې که چیرې تاسو دلته وګورئ، یو لویدیځ، ختیځ، سویل او جنوب موږ لرو. دلته د شمال خواته یې ویلې ده. شمال خواته وایي زرګونه کلونه مخکې د افغانستان شمال کې آریایي قومونه اوسېدل، یعنې هغه شمالي منطق چې زموږ کومې دي سیمې چې دي، هلته قومونه اوسېدل چې دوی آریاییان وو، یعنې آریایي قومونه ګڼل کېدل. نو وایي دوی خپل ټاټوبی چې کوم وه، یعنې هلته چې دوی اوسېدل، هغه د آریانویجه نومې وه. د دوی ټاټوبی نوم څه شی وه؟ دوی په شمال کې اوسېدل، د دوی د اوسېدو ځای هم آریانویجه په نامه وه، چې دا د اصیلو او شریفو خلکو معنا یې درلودله. دغه کلمه چې د آریایي یا آریان کلمه معنا یې څه ده؟ شریف او نجیب معنا لري. آریاییان وایي په لومړي سر کې په یوه ژبه باندې غږېدل، یعنې هر هغه قوم یا هر هغه خلک چې په هره سیمه کې اوسي، هغوی خو ځان ته یوه ژبه لري. نو آریاییان چې کله د افغانستان په شمال کې اوسېدل، د دوی سیمه د آریانویجه په نامه وه. دوی په کومه ژبه باندې چې غږېدل، د دوی ژبه هم اریک نومېده، چې دغه اریک ژبه چې ده وایي د پښتو اصلي مور ګڼل کېږي. د پښتو ژبې اصلي مور کومې به ده؟ اریک. وایي آریاییان چې په دغه ځای کې چې اوسېدل، یعنې آریانویجه چې د دوی ځای نوم وه، دوی په دغه سیمه کې وایي د کوچیتوب او مالداري ژوند یې تېراوه، یعنې د کوچیانو په څېر مالدار وو او دوی د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته هم تلل. خو دوی وایي زرګونه کلونه وروسته دې ته اړ شول چې دوی ښاري ژوند پیل کړي، او د لومړي ځل لپاره دغه ښاري ژوند چې دوی پیل کړ، هغه په بوختي کې، بوختي ښار کې دوی ښاري ژوند پیل کړ، چې د دوی
پادشاه هم چې کومه کورنۍ چې که دی پادشاه واقعا پادشاه یما نومیده چې داریایان پادشاه و یعنی لومړنی پادشاه دوی یما نومیده او د دولت ټول تنظیم او اداره هم د یما په غاړه باندې وه چې کومه زمانه چې یما په هغه کې ژوند کوي یا دغه آریایي ژبه از کومه زمان د کومه تاریخ کمیونیټي ته یا څومره لرغونتوب لري موږ وایو چې دا زمانه له میلاد څخه 1500 کاله دمخه اټکل شوې ده یعنی کله چې موږ وایو چې دغه زمانه 1500 کاله دمخه اټکل شوې ده مخکې له میلاده دا په دې معنی چې د آریایي ژبې لرغونتیا موږ ته ثابتوي چې دا څومره لرغونی قدامت لري کله چې موږ تاسو ځینې موضوعات مثلا یادوو د هغو په اړه معلومات ترلاسه کوو لکه لوی جرګې دي یا جرګې په هکله نو موږ کله چې تاریخ ولولو دغه ټول مسایل زموږ آریاییانو ته رسیږي لکه چې د جرګې تاریخ که تاسو ولولئ وایي جرګه د افغانانو هغه دود دی چې دا دود څومره کلونه مخکې هم و په آریاییانو کې چې دوی بیا دغه جرګې چې وي دوه ډوله وي یو هم سمتي وي او بلې هم سبها په نوم نامیده چې اوس هم موږ دغه یوه ته لوی جرګې او بلې ته هم کوچنۍ یا وړې جرګې یا کلیواله جرګې نوم ورکوو یا اصطلاح ورکوو دغه په آریاییانو وخت کې هم وي نو د دې څخه معلومیږي چې دغه آریاییان تاریخ ډېر پخوانی دی او دغه پښتو ژبه هم د اریک ژبې یعنی اریک ژبه د پښتو ژبې اصلي مور ګڼل کېږي او اریک د آریایانو ژبه وه چې دوی په یو ځای کې اوسېدل چې آریانویجه نومېده چې انشاءالله دغه موضوع تاسو زده کړي او ستونزه پکې ونه لرئ ګرانو زده کوونکو دغه موضوعات چې ما تاسو ته وویل دا له یاده کړئ او کولی شئ له یاده یې په خپلو کتابچو کې ولیکئ دا د نن ورځې لوست انشاءالله ستونزه پکې ونه لرئ تر بیا چې بیا هم تاسو ته د یوه نوي عنوان سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم هله مو مل شه خدای په امان تر بیا مو الله مل شه